بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته. ګرانو شاګردانو، الله جل جلاله دې وکړي چې روغ جوړ او خوشحاله اوسئ. ګرانو زده کوونکو، زموږ او ستاسو نننی درس شپږم درس دی. زموږ ستاسو مضمون دی قرآن کریم او موضوع مو د حروفو ده. حروف هجا نقطه دار. حروف هجا نقطه لرونکی. حروف هجا نقطه لرونکی حروف دي. نو ګرانو شاګردانو، نننی درس چې موږ او تاسو په کتاب کې ګورو څوم درس دی ګرانو شاګردانو؟ شپږم درس دی. څوم درس ده؟ شپږم درس ده چې په دې درس کې به موږ هغه حروف وایو کوم حروف چې نقطه لري. مخکې له دې نه موږ په درسونو کې ویلي چې کوم حروف نقطه لرونکي دي او کوم حروف غیر نقطه لرونکي دي، یعنې نقطه نه لري. نو ګرانو شاګردانو، اوس به شروع کړو د لومړي حرف څخه د حروف هجا یا الفبا. هغه حروف چې نقطه لري هغه 15 حروف دي. څو حروف دي؟ 15. ټول حروف هجا څو وو؟ 29. څو وو؟ 29 ګرانو شاګردانو. نو اوس په دغه 29 کې موږ 15 حروف نقطه لرونکي لرو او 14 نور چې پاتې کېږي هغه بیا په بل درس کې وایو. نو لومړی د حرف چې نقطه لري ګرانو شاګردانو هغه کوم حرف ده؟ با ده. څه شی ده؟ با. په یاد مو اوسه شاګردانو چې موږ د قرآن کریم درس وایو. نو قرآن کریم په کومه ژبه ده؟ په عربي ژبه ده. نو کوشش به دا کوو چې دا کوم حروف وایو په عربي لهجې سره یې ووایو. په کومه لهجې سره؟ عربي لهجې سره. ما سره تکرار کړئ ګرانو شاګردانو. با با با. د دې نه وروستی چې کوم حرف موږ او تاسو وایو ګرانو شاګردانو هغه ورپسې حرف دی حروف هجاو څخه چې څه ده؟ تا. څه شی ده؟ تا. د ژبې سوکه او د بره غاښونو سوکې دي. تا. ګران شاګردانو سره تکرار کړئ. تا تا تا. دا حرف هم تاسو یاد کړو او مخکې مو تکرار کړی وو. اوس هم موږ او تاسو نقطه لرونکي حروف یو ځل ګورو، شکل یې ګورو، هغه سره اشنا کیږو. نو دریم نقطه لرونکی حرف څه شی ده؟ ثا. تکرار کړئ را سره. ثا. تکرار کړئ. ثا. دریم حرف نقطه لرونکی هم موږ او تاسو ګرانو شاګردانو پیژنده. ورپسې راځو ګرانو شاګردانو څلورم حرف ته چې هغه څه ده؟ جیم ده. په عربي کې موږ او تاسو په تیرو درسونو کې ویل چې هر یو حرف د هغه نوم له 2 حروفو نه زیات وي نو هغه کې به موږ مد کوو. څه شی به کوو؟ مد به کوو. نو د دې ادا به څه رقمي؟ جیم. په اندازه د 6 حرکتونو اما په حروف مقطعاتو کې په قرآن کریم کې ذکر نه ده شوی. بل کوم حرف چې موږ او تاسو نقطه لرونکی وایو چې د جیم څخه فرق په دې ده چې جیم په منځ کې نقطه درلوده او دا یې د پاسه نقطه لري. دا څه ده؟ اشنا سئ ورسره طبعا. څه ده؟ خا. څه ده؟ خا. تکرار یې کړئ را سره ګران زده کوونکو. خا. تکرار یې کړئ. خا. آفرین ګران شاګردانو. د دې نه وروسته چې کوم حرف وایو او هغه نقطه لري هغه حرف ته ذال وایي. کوم حرف وایي؟ ذال. چې د ژبې سوکه او د بره غاښونو چې ثنایا علیا ورته وایي سوکو سره ادا کېږي. ذال. ادا یې کړئ را سره. ذال. ادا یې کړئ. ذال. ګرانو شاګردانو، د دې نه وروسته بل حرف هم نقطه لرونکی لرو چې هغه حرف ته وایي ذا. په یاد مو اوسه شاګردانو چې کله دا حرف ادا کوئ نو په ډیره نرمۍ، لطف، بغیر له کوم سختۍ ذا. را سره تکرار کړئ. ذا. کوم حرف دی؟ ذا. چې دې حرف کې یو صفت صفیر ده چې د دې اواز ته به لږ زور ورکوو. چې به ورکوو؟ زور به ورکوو او نه دې باندې به هم چې اوسي اواز جهر ښکاره به وي. زموږ اواز به په دې شی وي ښکاری. ذا. شی ذا. او همدارنګه اواز به هم پرې جاري اوسي. ز. ذا.
ګرانو شاګردانو د دې څخه وروسته چې کوم حرف موږ تاسو وایو او نقطه لرونکی حرف دا چې 3 نقطې لري 3 غاښونه او 3 نقطې لري کوم حرف ده طبعا ورسره آشنا یاستئ چې هغه شین دی کوم حرف ده شین ګرانو شاګردانو دا هم تاسو یاد کو دا کوم حرف شین چې په دا حرف د نورو حروفو څخه په دې باندې توپیر لري او جداوالی لري چې دا حرف کې یو صفت د نورو صفاتو څخه زیات ده چې هغه ته څه وایي تفشي وایي چې انشاءالله په آینده درسونو کې به هغه په قرآن کریم په درس کې وایو چې د دې اواز به منتشر کوو د دې اواز به خپروو لکه شین دا حرف هم ګران شاګردانو تاسو یاد کړه وروستنی کوم حرف چې په ادا کې ډیر زیات سخت د ګرانو شاګردانو کوم حرف ده هغه حرف ته وایي حرف دی ضاد څه شی ده ضاد دا د ژبې له ډډ څخه او د بر غاښونو له ډډونو څخه ادا کیږي چې دې ته درسیه حروف وایي دا به څنګه ادا کوو ضاد ضاد دا څو حرکته ده 6 حرکته ده طبعا په دې مد کیږي حروف مقطعاتو کې دا په کلمه کې راغلی اما په حروف مقطعاتو کې په قرآن کې نشته ده نو دا حرف تاسو وپېژندو د دې نه زور پسې بل حرف ته چې هغه هم نقطه لري هغه کوم حرف ده ګرانو شاګردانو هغه ضا ده د جیبې څوکه د بره غاښونو څوکې ګورئ یو شی پکې یاد ولرئ چې دې کې به تاسو د زی د سین صاد او نور حروف غوندې مشابهت نه پیدا کوئ بلکې ډېر په اسانۍ د ژبې څوک نه پیدا کوئ ما سره تکرار کړئ ګرانو شاګردانو ضا ادا کوئ ضا ادا کوئ ضا د څو حروفو څخه جوړ دی د 2 حروفو د مد اندازه یې څو ده 2 ګرانو شاګردانو د دې نه بعد چې کوم حرف موږ تاسو وایو هغه کوم حرف دی هغه د غین حرف ده کوم حرف غین چې دا هم د حروف مقطعاتو څخه نقطه دار حرف دی په حروف مستعلیو کې دا په ډکه وا سره یې وایو لیکن دا بچی په حروف مقطعاتو کې قرآن کې نشته ورپسې چې کوم حرف وایو ګران شاګردانو هغه موږ تاسو مخکې درسونو کې ورسره اشنا یو لیکن دلته فرق دا پیژنو چې دلته څه شی ده دلته پې یو ټکی ده نقطه دار حرف ده کوم حرف ده نقطه دار فا تکرار کړئ سره ګرانو زده کوونکو فا تکرار کوي فا حرکت پې څومره ده 2 حرکته د څو حروفو څخه جوړ شوی د 2 حروفو څخه نوم یې جوړ شوی دی فا ورپسې راځو ګرانو شاګردانو هغه حرف چې اکثر خلک په ویلو کې غلطي کوي په تیره زمونږه همسایهګان او یا نور هغه خلک چې فصیحه دري ژبې دي فصیحه پښتانه دي هغوی دا غلطي نه کوي اما بعضې زمونږ همسایهګان دا حرف په لوی قاف او وړوکي قاف باندې پیژني دا غلطه خبره ده بلکې دا یو حرف ده چې خپل نوم لري چې دی ګران زده کوونکو راسره تکرار کوي قاف د دې مثال ګران شاګردانو قرآن کې لرو اول ما سره تکرار کوي قاف تکرار کوي قاف تکرار کوي قاف سوال لره ګران شاګردانو د دې مثال به په کوم ځای کې طبعا سورت قاف تاسو ټولو ورسره اشنا یاستئ چې قاف والقرآن المجید دې نه بعد وروستي حرف ته ځو چې هغه هم په حروف مقطعاتو کې لرو کوم حرف دی هغه دی نون حرف دی کوم حرف دی نون دا حرف د ژبې څوکې او د بره کم چې وریو نه لږ بره ده دغه ځای نه ادا کېږي په ډېر نرمۍ سره او په دې کې یو شی ګرانو زده کوونکو یاد ولرئ چې هغه دا ده چې په دې کې دې او بل حرف کې چې بې نقطې حروفو کې راځي هغه کې چې کېږي غنه کېږي کله چې دا ادا کوو
خپله په خپله به آواز د پزې یا د پوزې هغه بیخته خپله ځي لکه نون نون دا حرف موږ او تاسو ورسره آشنا استو نو دا حرف چې کله موږ وایو په قرآن کریم کې د دې مثال هم لرو ګرانو زده کوونکو اولې ما سره تکرار کوي بیا مثال ته ځو نون ادای کوي نون ادای کوي نون مثال هم تاسو ته طبعا معلوم دی او د قاریانو څخه هم په تراویح کې اورېدلی دی او یا خپل مور و پلار چې کله په کور کې قرآن کریم وایي نو هغه طبعا په لوړ آواز وایي چې څو په اولادونو باندې چې وشي هغه سبب د رحمت شي نو څه شی ده هغه دا ده چې نون والقلم وما یسطرون نو طبعا دا چېرته ده تاسو په صورت نون باندې مستقل یو په همدې حرف باندې مستقل یو صورت شته ده چې په 9 سپاره کې ده هغه نه بعد چې کوم اخري حرف ته موږ ځو چې هغه نه بعد نقطه دار حروف ختمیږي نو هغه به کوم حرف ګرانو زده کوونکو یاده کوشش وکړئ ګرانو شاګردانو د ژبې د منځ څخه دا کېږي کله چې بالمقابل تالو سره دا ژبه لګېږي نو په ډېر نرمۍ یا داسې به نه کوئ چې یا او یا نه بلکې په ډېرې نرمۍ یا ما سره تکرار کوي یا ګرانو زده کوونکو دا حرف د حروف نقطه دار سره اخري حرف لیکن یو شی چې زموږ او ستاسو په یاد اوسي دا هم په حروف مقطعاتو کې شته لکه یا سین دا و ګرانو زده کوونکو زموږ او ستاسو نننی درس او لکه مخکې هوندې موږ یو نصیحت لرو عمر بن عبدالعزیز رحمه الله فرمایي چې تاسو خپل آخرت اصلاح کړئ رب العالمین به ستاسو دنیا اصلاح کړي کوشش وکړو ګرانو شاګردانو چې د آخرت لپاره یو څه نیک اعمال وکړو تر څو رب العالمین د هغه په برکت سره د قرآن ویلو نور نیک اعمال په کولو سره زمونږ دنیا هم اصلاح کړي ومن الله توفیق